د قمیص دا تڼۍ چې دی نو د مړوندونو پورې را رسېدلی وي. دا د دې قمیص دا کوم لستوڼي چې دي دا د مړوندونو پورې را رسېدلی وي. او دا لستوڼي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قمیص چې دی کلاو داسې کلاو یعنی بټن والا نه وو. نو که بټن والا لستوڼي څوک کوي هغه غیر شرعي لباس دی. نبوي لباس دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې بټن والا لستوڼي نه دي جوړ کړي. د هغې لستوڼي به کلاو او مړوندونو پورې به رسېدلي وو. نبی علیہ السلام بارکی اسماء بنت یزیدہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الرسغ. ابو داود شریف حدیث دی. وای د نبی علیہ السلام لستوڼي چې هغه مړوندونو پورې او لستوڼي چې کوم دی کلاو لستوڼي دا بټن والا جایز دی. خو نبوي لباس دا دی چې لستوڼي به د نبی علیہ السلام د امت هغه کلاو وي. او بعضې حدیثونو کې دا هم راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لستوڼي د ګوتو پورې. خو محدثین فرمایي هغه په بعضې حالاتو کې د سفر په حالات کې یا په بعضو حالاتو کې. خو اکثر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لستوڼي چې هغه مړوندونو پورې وو.